د کوروالی اړیکو په هکله د ښځو شپږ تېروتنې. څېړنې ښایي چې د هرو 5 طلاقونو څخه یو یې د کوروالی اړیکو د ستونزو له کبله رامنځته کېږي. د نارینه او ښځینه ذوقونه مختلف تعامل لري. په دې مسله کې ښځې تر ډېره کم معلومات لري، نو ځکه نه پوهېږي څه وکړي او څنګه د یو بل د کوروالی تنده خړوبه کړي. لومړی، روغتیایي ستونزې. که په اړیکو کې روغتیایي ستونزه شتون ولري، نو باید سترګې ورباندې پټې نه شي او د حل لپاره یې د روغتیا پالانو څخه مرسته وغوښتل شي. دوهم، د کوروالی اړیکو د پیل کولو تمه د مقابل طرف څخه. ډېرې ښځې د مختلفو اندېښنو په بنسټ په تمه وي چې د کوروالی اړیکې خاوند پیل کړي. فکر کوي که د کوروالی اړیکې د پیل کولو خواهش وکړي، دا شرم دی. د دې سره به د خپل خاوند په سترګو کې ډېر شهوتي په نظر کې ورشي، یا ځان د دې غوښتنې سره ورته بد اخلاقه او ساده ښکاري. حال دا چې که خپله ښځه د کوروالی اړیکو پیل کړي، نو د خاوند یې په ځان باور زیاتېږي. دریم، په خپل بدن نه باور. ځینې ښځې بیا خپل بدن باور نه لري، په خپل وجود ډېر مشغولې دي، خپل وجود یو ډول نه خوښېږي. له دې کبله د کوروالی اړیکې په وخت کې غواړي چې تیاره وي. څلورم، د کوروالی اړیکې د خپلې موخې لپاره کارول. ډېرې ښځې د کوروالی اړیکې د یوې وسیلې په توګه کاروي. که یې غوښتنې ونه منل شي، نو خپل خاوند ته جزا ورکوي، د هغه څخه لرې کېږي. پنځم، د خپلو کوروالی اړیکو په هکله خبرې نه کول. ډېرې جوړې د خپلو کوروالی اړیکو په هکله خبرې نه کوي. په دې نه پوهېږي چې د خپل خاوند یا ښځې څه خوښېږي او څه یې نه خوښېږي. صرف ځینې اټکلونه لري چې د ژوند دومره مهمه برخه یې باید اټکلونو ته پرېنښودل شي. شپږم، د کوروالی اړیکو په وخت کې نورې خبرې. ډېرې ښځې د کوروالی اړیکو په وخت کې خپلې ځینې غوښتنې چې د کوروالی اړیکو بهر وي یادوي یا نورې خبرې کوي. دا د مقابل طرف هغه جوش له منځه وړي. د کوروالی اړیکو په وخت کې بې ځایه خبرې کول نه دي پکار.